روسيي په افغانستان کې د نوي راتلونکي نظام په اړه تازه جزئیات خپاره کړل. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د دې مطلب پوره جزئیات را سره دې ویډیو کې وګورئ او که چیرې مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو د تازه پر وخت خبرونو مطالبو لپاره در سره سبسکرایب کړئ. هیواد کې د ټولو ګډون حکومت رامنځته کېدل د مسکو فارمیټ راتلونکي غونډه چورلیز. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له ټاس خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي چې د مسکو فارمیټ راتلونکي غونډه کې په افغانستان کې د ټول ګډون حکومت پر رامنځته کېدو له ترهګرۍ او نشهیي توکو سره پر مبارزې به خبرې اترې وشي. ښاغلي کابلوف زیاتوي چې په سرپرست حکومت کې د بېلابېلو قومونو د غونډې په اړه د اسلامي امارت په تګلاره کې د نه بدلون له امله به د افغانستان په تړاو د مسکو فارمیټ په غونډه کې په افغانستان کې د پراخ بنسټه حکومت پر جوړېدو بحث وشي. دغه غونډه به د سپټمبر په 29مه یعنې له 2 میاشتو په کمه موده کې به د روسیې په کازان ښار کې جوړه شي. زمیر کابلوف ټاس خبري اژانس ته ویلي تر اوسه هیڅ پرمختګ نه دی شوی، له همدې امله موږ د خپل کار د دوام لپاره بیا غونډه جوړوو. بلخوا د اسلامي امارت ویان وایي په غونډو کې باید د اندېښنې او غوښتنې په ډاګه شي او د افغانستان په اړه د تحمیلي سیاست د تګلارو له وړاندې کولو ډډه دې وشي. د اسلامي امارت ویان ذبیح الله مجاهد لو نیوز ته وویل په غونډه کې باید له افغانانو سره د همکارۍ او د ډیالاګ له لارې د ستونزو د حل روحیه وي. اسلامي امارت غوره ګڼي چې ټولې ستونزې او اندېښنې او یا غوښتنې چې دي باید له موږ سره شریک شي او په مستقیمه توګه پرې بحث وشي. بلخوا د چارو شنونکي په دغه راز غونډو کې د اسلامي امارت د باصلاحیته استازي حضور مهم بولي. د سیاسي چارو شنونکي ویس ناصري طلو نیوز ته څرګندوي اړتیا ده چې اسلامي امارت د اسلامي امارت په نظام کې بدلون راولي. د دې لپاره کله چې هغوی په غونډو کې حضور پیدا کوي هغوی نړیوالې ټولنې ته ښه ځوابونه ورکړي. 2 ونې وړاندې په کابل کې د روسي سفیر ډیمیټري ژیریونوف د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست سره په کتنه کې نوموړي ته د مسکو فارمیټ په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړه. د افغانستان په تړاو د مسکو فارمیټ پر اوسه کلنۍ غونډه په نومبر میاشت کې د اسلامي امارت د استازي له حضور پرته جوړه شوې وه.